د لوګر ولایت د ښکار کلا د 303 کیتې له ښاري برېښنا شبکې سره وصل شوه. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینت په سپارښتنه د تعمیراتو ریاست په همکارۍ د لوګر ولایت د ښکار کلا د 303 کیتې لپاره د برېښنا پروژه چې 2.5 میګاوټه په ظرفیت له ښاري برېښنا سره وصل شو. دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار، د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواکونو رئیس ارکان مولوي صلاح الدین صابر سربیره د یادې کیتې مسؤلین هم شتون درلود. د لوګر ولایت د ښاري شبکې د برېښنا نه د لوګر ولایت د ښکار کلا د ځانګړي 333 ملي کیتې قومندانۍ ته د برېښنا مزې راوغځوو او په برېښنا باندې د دغه کیتې هغه ټول ارګانونه روښانه کړو او نور به انشاءالله دا قطعه په دغه لحاظ باندې خودکفا شي او دا نشي یوازې رڼا به دلته ولري بلکې له دې لارې نه به دوی هغه خپل احتیاجات او اړتیاوې پوره کوي او انشاءالله دا بخیري پروژه د دې لپاره نه موږ کوشش کوو چې دغه قطاعات داسې په پښو باندې ودرو چې په هر لحاظ باندې هغوی خودکفا شي او د هغوی هغه اړتیاوې پوره شي د هغوی نیازمندۍ هغه به انشاءالله د هغوی د ټولو پوره کولو دپاره به په خپل وخت باندې خپل امکانات په کتو باندې پوره رسیدګي کوو انشاءالله. د یادولو ده چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیالۍ په دې وروستیو کې د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تامیناتي برخه کې د پام وړ پاملرنه کړې ده.